ویډیو د سپلنه کا بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوند د ټولو لویه فلسفه می شعر ته راوړه، د ژوند د ټولو لویه فلسفه می شعر ته راوړه، د ګل قصه می پرې خوستا نامه می شعر ته راوړه. خوږې خوږې خبرې د خپل زړه می پکې وکړې، خوږې خوږې خبرې د خپل زړه مې پکې وکړې، فنکار شومه جانانه ستا لهجه مې شعر ته راوړه. او تا ویلې ټپې وایه زه په شعر کله پوهېږم، تا ویلې ټپې وایه زه په شعر کله پوهېږم، ما دومره وکړه ګرانه چې ټپه مې شعر ته راوړه. چې نیغ پکې کاږه دي او کاږه پکې نیغ ښکاري، چې نیغ پکې کاږه دي او کاږه پکې نیغ ښکاري، یو داسې جادوګره آینه مې شعر ته راوړه. د بی ټي این ټولو کتونکو ته د فیسبوک د لارې چې څومره کتونکي دي هغوی ته سلامونه، مینه او احترامات. یقینا ډېر زیات ښکلی ماحول دی. زما سره زموږ چې کوم محفل را جوړ کړی دی نن، چې زما سره خصوصي توګه د شعر او د شاعرۍ ذکر کیږي او بیا د نظم یا د غزل ذکر کیږي، نو د ماشومانو نه واخله تر د لوی لوی خلکو پورې د دغه سړي د دغه شخصیت نوم د دغه خلکو په خوله باندې خامخا راځي. بیا که د نظم ذکر کیږي نو زه به نه لیونی کېږم، دا نظم په هر ځای کې د لوی نه واله د غټو خلکو پورې د په خوله باندې خامخا راځي او په سوشل میډیا باندې دغه نظم ډېر زیات خلک خوښوي. استاد محترم پروفیسر بخت دانش صاحب موږ سره ناست دی، زه هغوی ته هرکلی وایم او خوشحاله یم چې نن موږ په خپل کلي کې په یو حجره کې ناست یو، ګپ شپ هم لګو او ملګري ناست دي، زموږ د کلي موجب ناست دی، د دې علاوه چې زموږ څومره ملګري ناست دي، عادل بایي ناست دی، یاسر یوسفزی، نور زموږ کشران، عدنان، عمران، نور سجاد ناست دی. نو ټولو ته ایاز ته، ټولو ته سلامونه، ټولو ته هرکلی وایم په ننني دغه ناستي کې. دانش صاحب موږ سره ناست دی، هغوی به تاسو ته شعرونه هم وایي، تاسو ته به خبرې هم کوي او تاسو سره به ګپ شپ هم لګوي. دانش صاحب تاسو ته د ټول نه وړاندې تاسو ته هرکلی او مینوال چې تاسو مخامخ شئ او تاسو مینوال ته څه ویل غواړئ، شعرونه به ورته وایئ. بی ټي این ګوري دا وخت بلا خلک مسافر دي، بار په سعودي عرب کې دي، په نورو ملکونو کې دي او تاسو ډېر زیات خوښئ، نو څه به وایئ، څه احساسات به لرئ خلکو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په نامه د هغه رب مې ابتدا ده، په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم، بیا درود په هغه لوی هستی وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. ډېره مننه ابراره ستا د خبرو، د یاسر یوسفزی، د بی ټي این ډېره مننه، د بی ټي این ټولو مینوالو ته سلامونه، مینه او احترامات، د مجیب خان ډېره زیاته مننه، بلکې د ټولو سټوډنټانو مې ډېره زیاته مننه. خوشحاله یم چې په خپل کلي کې ناست یم، د خپلو سټوډنټانو سره ناست یم، د خپل ملګرو سره ناست یم، بلکې مینوال مې هم دي. نو دا نن زه ډېر زیات خوشحاله یم چې خپل کلي خلک دا هم راټولیږي یو ځای ته او کینو. نور خو دا ده چې بس د مینوالو یا د ملګرو یا ستاسو چې کوم څه فرمایشي، کمې خبرې، ما له خو د شعر نه بغیر بل څه راځي نه، نو شعرونه به وایو، نور خو څه نشته دی. په خپل آیډۍ د ملګرو نه اجازت غواړم، ټیک ده، او ټولو ملګرو نه اجازت غواړم د چا سره بی ټي این پیج کې لایک وي، خپل خار برول بی ټي این چې کوم دی دې ته ملګري ټول راشئ. او دانش صاحب ناست دی، تاسو به ښایسته غزلې، ښه ښایسته شعرونه وایي، صحیح ده. زه اجازت غواړم د الله په امان. مننه. وایي چې یو څو شعرونه دي چې دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما به څه وي، دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما به څه وي، او تاله د دنیا سره درتلم نو ما به څه وي، چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي، چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي، نو خود به بی اختیاره جړېدم نو ما به څه وي، چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي، نو خود به بی اختیاره جړېدم نو ما به څه وي، دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما به څه وي، دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما به څه وي، او تاله د دنیا سره درتلم نو ما به څه وي، مولا چې انتخاب د ادم نو ما به څه وي،
مولا چې انتخاب و د ادم نو ما بسوي او رامي غې په لاسو کې غنم نو ما بسوي مولا چې انتخاب و د ادم نو ما بسوي او رامي غې په لاسو کې غنم نو ما بسوي او دا نه چې د خبرې د کولو سړی نو دا نه چې د خبرې د کولو سړی نو خو جانانه زه چې تا ته ودرېدم مننه دا نه چې د خبرې د کولو سړی نه وم خو جانانه زه چې تا ته ودرېدم نو ما به سوې او یو څو شعرونه نور یادېږي چې لایق د دې کرسۍ جانانه نه و تا ویل دی لایق د دې کرسۍ جانانه نه و تا ویل دی او دا کس د مشرۍ جانانه نه و تا ویل دی او ته ګوره ادم خان په هډو سترګې پورته نه کړې ته ګوره ادم خان په هډو سترګې پورته نه کړې او دا غږ د درخانۍ جانانه نه و دا ویل دی ته ګوره ادم خان په هډو سترګې پورته نه کړې او دا غږ د درخانۍ جانانه نه و تا ویل دی او بې وخته د پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړې بې وخته د پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړې او دا وخت مې د پیالۍ جانانه نه و تا ویل دی نه بې وخته د پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړې او دا وخت مې د پیالۍ جانانه نه و تا ویل دی او ته اورې باجوړ کې شیر عالم کنځلې کېږي تاوري باجوړ کې شیر عالم کنځلې کېږي او تقصیر د میمونۍ جانانه نو تا ویل دی او ته ګوره مننه ته ګوره سمدستي دیدنونه په مونږ قات کړو سمدستي دیدنونه په مونږ قات کړو دا ښکلی د خانۍ جانانه نو تا ویل دی مننه ته ګوره سمدستي دیدنونه په مونږ قات کړو دا ښکلی د خانۍ جانانه نو تا ویل دی یو غزل را یادېږي چې یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی قسم دی یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی قسم دی بې کیفه دی بې مینې دی بې یاره دی قسم دی یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی قسم دی بې کیفه دی بې مینې دی بې یاره دی قسم دی او څه شی مې په سینه کې ناقلاره دی قسم دی څه شی مې په سینه کې ناقلاره دی قسم دی او زړه دی د چا غم پکې بېسیاره دی قسم دی مننه څه شی مې په سینه کې ناقلاره دی قسم دی او زړه دی د چا غم پکې بېسیاره دی قسم دی او که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړه که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړه بس لنډه ورته وایه بېروزګاره دی قسم دی مننه که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړه بس لنډه ورته وایه بېروزګاره دی قسم دی او یارانو دغه ښکلی مو په سپینه خوله تېر باسي یارانو دغه ښکلی مو په سپینه خوله تېر باسي او یارانو دغه ښکلی بې اعتباره دی قسم دی او انکیر منکیر ته وایه لویه خدای چې لږ تم شي انکیر منکیر ته وایه لویه خدای چې لږ تم شي او راوړی مې جواب پروردګاره دی قسم دی او دانشه مبارک شه انقلاب ته لار جوړیږي دانشه مبارک شه انقلاب ته لار جوړیږي او لیدلی مې د ژوند په هره لاره دی قسم دی مننه چې روان یم راپسې سا اوازونه دي خوی دي روان یم راپسې سا اوازونه دي خوی دي دروغ دي بی بنیاد الزامونه دي خوی دي روان یم راپسې سا اوازونه دي خوی دي او دروغ دي بی بنیاد الزامونه دي خوی دي او ښه ټیک شوه ځه صحیح شوه په دیوالې درته وایم ښه ټیک شوه ځه صحیح شوه په دیوالې درته وایم چا وی چې په دیوال پورې غوږونه دي خوی دي ښه ټیک شوه ځه صحیح شوه په دیوالې درته وایم چا وی چې په دیوال پورې غوږونه دي خوی دي او راځه خواته مې کښېنه چې دا زړه درته نن تش کم راځه خواته مې کښېنه چې دا زړه درته نن تش کم منمه چې د دواړو څه کارونه دي خوی دي او مورجانې مننه مورجانې در نظار شم ستا منمه مونځ لزمه مورجانې در نظار شم ستا منمه مونځ لزمه ماښام دی په پیالو کې شرابونه دي خوی دي مننه یاسر که ته څه کمنټ پمنټ وی د سفر چې کوم ډېر زیات فرمایش کوي زموږ سوي ورځم ډېر سیوا دي
نو سعودي چې کوم مسافر دی هغه ډېر زیات دغه کوي چې مسافر باره کې څه وایي. نو خبرې دي مسافرو ته اکثر زه ډېر زیات پاتې راځم. د هغې وجه دا ده چې ما په دې مسافرو یو نظم لیکلی خو هغې له زه داسې موقع ګورم. صحیح ده که نه چې داسې په بله موقع ویم یا سر به خفه کېږي نه ځکه به چې دې نه بله ښه موقع نشته خو په هغې کې لږ کار دی. ټیک ده که نه. سر که څو شعرونه مې وایي چې دغه غزل به ورته وایم په هغې کې یو شعر د مسافرو دپاره هم دی وایي چې د ستړي ژوند دی بېوسۍ راله څه خوند رانه کو د ستړي ژوند دی بېوسۍ راله څه خوند رانه کو یارانو بس دی زندګۍ راله څه خوند رانه کو په ما د وسپنو نینې چیچي او داسې وایي په ما د وسپنو نینې چیچي او داسې وایي بیا به دا وایي چې ډوډۍ راله څه خوند رانه کو په ما د وسپنو نینې چیچي او داسې وایي بیا به دا وایي چې ډوډۍ راله څه خوند رانه کو شپونکې بدل و جو شپېلۍ ته مې غوږ کېنښودو شپونکې بدل و جو شپېلۍ ته مې غوږ کېنښودو شپونکې بدل و جو شپېلۍ راله څه خوند رانه کو او بلها مو دې وشوې یاران د کلي نه وینمه ټولو مسافرو ته ډالۍ چې بلها مو دې وشوې یاران د کلي نه وینمه او دومره اوږدې مسافرۍ راله څه خوند رانه کو چې دا د خېټې غم خراب کم که مې زړه بوډا شو چې دا د خېټې غم خراب کړم که مې زړه بوډا شو سپوږمۍ ته ناستم خو سپوږمۍ راله څه خوند رانه کو مننه چې دا د خېټې غم خراب کړم که مې زړه بوډا شو سپوږمۍ ته ناستم خو سپوږمۍ راله څه خوند رانه کو زما د شعر په مطلب باندې ونه رسېده زما د شعر په مطلب باندې ونه رسېده ویل یې ستا د شاعرۍ راله څه خوند رانه کو زما د شعر په مطلب باندې ونه رسېده ویل یې ستا د شاعرۍ راله څه خوند رانه کو وایي چې رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځلو شوه رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځلو شوه دغه د کار وه جدا کار خبره دوه ځلو شوه مننه رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځلو شو دغه د کار وه جدا کار خبره دوه ځلو شو په سپینه ږیره یې د اوښکو دوه ډنډونه جوړ شو په سپینه ږیره یې د اوښکو دوه ډنډونه جوړ شو دغه سړي ته نن د یار خبره دوه ځلو شوه مننه په سپینه ږیره یې د اوښکو دوه ډنډونه جوړ شو دغه سړي ته نن د یار خبره دوه ځلو شوه زما نه مخکې د مایار خبره چېرته کېده زما نه مخکې د مایار خبره چېرته کېده او زما نه وروسته د مایار خبره دوه ځلو شوه یو دوه شعرونه دي چې خلکو لاسونه خواره کړي و روانو پکې خلکو لاسونه خواره کړي و روانو پکې او زما د خپو د ایښودو دپاره لاره نه وه خلکو لاسونه خواره کړي و روانو پکې او زما د خپو د ایښودو دپاره لاره نه و چې ستا تصویر یې تا ته نشو ښودی نه یې ښودو چې ستا تصویر یې تا ته نشو ښودی نه یې ښودو په خپلو لاسو جوړه کړې د هنداره نه وه یو دوه شعرونه نور را یادېږي چې بس وایي چې صفا میلس شروع کو دشمنی ځان له پیدا کو صفا میلس شروع کو دشمنی ځان له پیدا کو د ښکلو په محفل کې کمزوري ځان له پیدا کو مننه صفا میلس شروع کو دشمنی ځان له پیدا کو د ښکلو په محفل کې کمزوري ځان له پیدا کو ته نو عادي دا شعر دا ډالۍ چې ته دوه لاسلیک وکې په بنګلو کې د رڼا وي ته دوه لاسلیک وکې په بنګلو کې د رڼا وي موږ ټوله ورځ تباه شو نو روزي ځان له پیدا کړو ته دوه لاسلیک وکې په بنګلو کې د رڼا وي موږ ټوله ورځ تباه شو نو روزي ځان له پیدا کړو وایي چې یو دوه درې شعرونه نور را یادېږي چې ملګرو ته به ریکویسټ کوو چې دا ویډیو شیر کړي او ملګرو ته به خامخا ریکویسټ کوم ځکه چې دا ویډیو شیر کوي دا د یاسر یوسفزۍ هم خواهش دی او ځکه چې بیا هم دومره ستړی کړله په دې یخنۍ کې راغی او عادل سره هم موبایل په لاس کې نه یم پوهېږي دغه د کوم پیج نه لاوی دی اپنا برول دا خو هم زمونږ خپل پیج دی زمونږ د خپل کلي پیج دی نو دغه مینوال ته دې هم سلامونه او که ممکنه وي نو خیر دی دې شعر له یو ټاک ورکوي لکه نور ملګري به مو څنګه صحیح دی زه خو لکه چاته دا نه یم چې دا شعر کوي دا دغه کوي خو بهرحال بیا هم د ملګرو خوښه ده وایي چې خدای خبر ولې خو مرګي ته مې تیاره نه شوه خدای خبر ولې خو مرګي ته مې تیاره نه شوه ویل یې دا ګناه مې نه شوه دا مې یاره نه شوه خدای خبر ولې خو مرګي ته مې تیاره نه شوه ویل یې دا ګناه مې نه شوه دا مې یاره نه شوه په ما یې
دوه ګوټه ګوټلي دي د تلو نه یم په ما یې دوه ګوټه ګوټلي دي د تلو نه یم او هغې بلها جامونه وسکل خو خماره نه شوه مننه په ما یې دوه ګوټه ګوټلي دي د تلو نه یم او هغې بلها جامونه وسکل خو خماره نه شوه ویلي یې کښېنه وزګارېږم راځمه درله ویلی کېنه وزګارېږم راځمه درله مودې مې تېرې په دې ځای شوې خو وزګاره مننه نظم درته وایم چې که څوک څه فرمایش چا کړی نو یا سر راته ووایه ځکه چې بیا به یې راباندې وایي روماني خو داسې کار دی چې روماني خو موږ څه نه دي لیکلي یار دا مجید بیا بیټین ته ناست نو مجید ته سلامونه وایو خو د ډمې نظم فرمایش یې کړی د خلک ډېر خوښوي زما په خپل هم ډېر خوښ دی نو تاسو ټولو ته د دانش صاحب په اواز باندې ډمه نظم د دانش صاحب دغه نظم تاسو ته ډالي خانجي ته به فرمایش وکړو چې دغه نظم موږ ته ووایي عجیبه خبر ده لکه د مخکې نه ډالی هم کو او فرمایش یې ما ته وروسته وکړو نو تا خو ما ته وکړم وکړو مشره لکه ابرار زما کشر رور دی خو بس کشران هم زورور دي نو منل چې بېګا مې ډمه ولیدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله پرورو به ګډېدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله پرورو به ګډېدله نری شونډې یې پاڼې ښکلی مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله نری ښکلی مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به ورو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راخویدله چا شراب اوسکو نشه شو چا د چرسو لوګی راخ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت وم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادر یې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروت وم چې مې شلنګ د پانځۍ واورېد چې مې پورته وکتل سپوږمۍ ماته وه ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دی ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دی ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبرې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یریږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دا یې ووې او موسکی شوه او نری اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډېوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویا شوم ما وې دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته منم مینوالو ته به دغه خبره وکړو چې نن 16 دسمبر او 16 دسمبر باندې چې کومه واقعه شوې وه نو څه زګینو کې خو چوټي وه خو په دغه مناسبت سره خانجي یو ډېر ښکلی غزل لیکلی نو غواړم چې څه خلکو فرمایش هم کړی دی چې دغه غزل تاسو هغوی ته ډالۍ کړئ خلکو ادا کړه خلکو وکړه د سپرلي جنازه نن یو ورځ هم ده نو که تاسو دا غزل مینوالو ته ووایئ نو ډېر خوند به وکړي بلکل به ورته وایم دا غزل به درته وایم د هغې نه مخکې یو دوه شعرونه چې د حورو او غلمانو د امالت ته بلها لارې دي د حورو او غلمانو د امالت ته بلها لارې دي او په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلها لارې دي مننه د حورو او غلمانو د امالت ته بلها لارې دي او په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلها لارې دي او دا لور دې سکول ته بوځه ښه په لور دې سبق ووایه دا لور دې سکول ته بوځه ښه په لور دې سبق ووایه او دا بعضې غیرت ښه نه وي غیرت ته بلا لارې دي او شعرونه دي چې خلکو ادا کړه خلکو وکړه د سپرلي جنازه خلکو ادا کړه خلکو وکړه د سپرلي جنازه او نن چا میدان ته وراوړې د لالي جنازه وخت مو د ټولو قربانو راله بدل راکوي وخت مو د ټولو قربانو راله بدل راکوي اوس به مو وجني اوس راوړي د یو سړي جنازه وخت مو د ټولو قربانو راله بدل راکوي اوس به مو وجني اوس راوړي د یو سړي جنازه او پښتون زلمی و
په وجود پورې غوښه نه وه پښتون زلمی میو په وجود پورې غوښه نه وه او خلکو راوویسته د کوره نه خالي جنازه او هغې نارې کړې زما رورو ما خو ونه لیدو هغې نارې کړې زما رورو ما خو ونه لیدو ابۍ ته اخوا شه دا خلک اوس وړي جنازه هغې نارې کړې زما رورو ما خو ونه لیدو ابۍ ته اخوا شه دا خلک اوس وړي جنازه او دغې دا یې ارمان و چې بنګړي ورله د ښاره راوړم دا یې ارمان و چې بنګړي ورله د ښاره راوړم دانشه لاس کې ګرځوم اوس بنګړي جنازه وایي چې د لرې کا مړې کا ډېر ښه د لرې کا جمړې کا او د برې کا جمړې کا او دا یو نیم پکې پوهه دی دا یو نیم پکې پوهه دی کافرې کا جمړې کا دا یو نیم پکې پوهه دی کافرې کا جمړې کا وې شر لدی ساتلې دی شر لدی ساتلې دی په شرې کا جمړې کا شر لدی ساتلې دی او په شرې کا جمړې کا کتاب سره یې ورانه ده کتاب سره یې ورانه ده نهرې کا جمړې کا او یا سره یو نظم درته یم چې دا ما ته خپله چا فرمایش کړي که څه ته لایو شوي نو دا ووایه نو یا سره به ستا ته دې ډالۍ چې کلمه ویم مسلمان یمه کلمه ویم مسلمان یمه منونکی د قرآن یمه د لوی الله بنده یمه منونکی د هغه یمه د خاورې نه پیدا یمه بچې زه د هوا یمه زه څومره قیمتي یمه خو بیا هم دوزخي یمه کلمه ویم مسلمان یم منونکی د قرآن یم د لوی الله بنده یم منونکی د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچې زه د هوا یم زه څومره قیمتي یم خو بیا هم دوزخي یم باران د میکایل منم زه شان د جبرائیل منم زه روب د عزرائیل منم شپېلۍ د اسرافیل منم حابیل منم قابیل منم لښکر د ابابیل منم د رحم د سوالی یم خو بیا هم دوزخي یم ادم منم هوا منم عیسی منم موسی منم ذبیح الله منم خدید الله منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم هارون منم د هر دور قانون منم په دین محمدي یم خو بیا هم دوزخي یم زه دین منم قرآن منم زه دین منم قرآن منم زه ستا واړه یاران منم زه دین منم قرآن منم زه ستا واړه یاران منم علي منم عمر منم صدیق منم عثمان منم د زړه نه اهل بیت منم مین په دوی بیخي یم خو بیا هم دوزخي یم زه مونځ کوم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمونه د جهاد منم ابو داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم ابو داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم صحیفه منم زواړه معجزې منم صحیفه منم زواړه معجزې منم ماران منم چینې منم ولیانو سلسلې منم د عقل نه خالی یم خو بیا هم دوزخي یم او د مصر د کوڅې قصه د ښکلي زلیخي قصه یوسف لیده د شپې قصه په خوب کې د هغې قصه مننه د مصر د کوڅې قصه د ښکلي زلیخي قصه یوسف لیده د شپې قصه په خوب کې د هغې قصه په سور ور کې د ټال قصه منم د بلال قصه سور ور کې د ټال قصه منم د بلال قصه مین په حبشي یم بیا هم دوزخي یم او د مصر د کوڅې قصه د ښکلي زلیخي قصه یوسف لیده د شپې قصه په خوب کې د هغې قصه په سور ور کې د ټال قصه منم د بلال قصه مین په حبشي یم خو بیا هم دوزخي یم هورشته غلمان به وي هورشته غلمان به وي جنت کې شات روان به وي خوږې پستي اوبه به وي شراب به وي شوده به وي په خیال کې جنتي یم خو بیا هم دوزخي یم او دوزخ به وي ماران به وي سور ور لړمانان به وي تیرې به وي تور تم به وي خولې به وي زقم به وي په تمه د دنیا نه کوم ستم ز پچا نه کوم غنم و لغلا نه کوم د ذکر ریا نه کوم د فکر سودا نه کوم د مکر ژړا نه کوم د کبر خندا نه کوم هیڅ غم زه د چا نه کوم بس دم په ملا نه دانشه ګناه نه کوم هیڅ غم د دنیا نه کوم ستم ز پچا نه کوم غنم و لغلا نه کوم د ذکر ریا نه کوم د فکر سودا نه کوم د مکر ژړا نه کوم د کبر خندا نه کوم هیڅ غم زه د چا نه کوم بس دم په ملا نه کوم یاران وایي ولی یم خو بیا هم دوزخي یم منم نن زموږ یو ګاونډي دی هغه ډېر زبردست نظم ووایو هغه پکې څه نومونه یاد کړل لکه زموږ د ګاونډ د خلکو نومونه یاد کړل هغه زه نه وایم خو په اخره کې پې ویل د دانش سره ګاونډي یم خو بیا هم نو کلمه وې مسلمان یې ته منونکی د قرآن یې ته د لوی الله بنده یې ته منونکی د هغه یې ته د خاورې نه پیدا یې ته بچی چې د هوا یې ته او دومره قیمتي یې ته نو بیا خو جنتي دا دې بل ورجن کلمه وې مسلمان یې ته منونکی د قرآن یې ته د لوی الله بنده
ژوندی ته منونکی د هغه ته د خاورې نه پیدا یې ته بچی چې د هوا یې ته او دومره قیمتي یې ته بیا خو جنتي یې ته ادم منی هوا منی عیسی منی موسی منی منم ذبی الله منی منم خلیل الله منی ذبی الله منی خلیل الله منی هارون منی قارون منی د هر دور قانون منی په دین محمدي یې ته نو بیا خو جنتي منم یا سره چا څه فرمایش دي سر فرمایشونه خو دومره راغلي چې کم زیاته فرمایشونه ډېر دي زما فرمایشونه خو ما ډېر وکړل خان جي خو څه زما سټوډنټان دي هغوی باید ما ته میسیج هم وکړو زیات میسیجونه کوي سلامونه هم تاسو ته کوي د ستاسو سلامونه دانش صاحب ته راورسېده وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیو د یتیم نظم ډېر زیات فرمایش کوي د هغوی ډېر زیات خوښ دی اوږد دی خو بهرحال که تاسو یتیم نظم نو د یتیم نظم دغه زما سټوډنټانو ته ډالۍ کوي سر دا څومره ملګري چې دا ویډیو ګوري نو پلیز تاسو دا شیر کوئ او څومره ملګري چې نو هغه ورته او مینوال ته به دغه مونږ ووایو چې دا وخت مونږ په حجره کې ناست یو زموږ په کلي کې یو حجره ده د عدنان دلې حجره ده او د هغه دعوت دی نن نو موږ سره ښه ښکلی پخلی هم کېږي او ډېر زیات ملګري ناست دي ټول ښه خوندونه هم ترې اخلي او د دانش صاحب سره دغه څو لمحې موږ تېرو ډېر خوندونه ترې اخلو او باید تاسو زموږ سره یاسر راغلی دی یاسر ډېره مننه کوو د بي ټي ان د طرف نه راغلی دی نو موږ د هغوی هم مننه کوو چې دلته زموږ خواله راغلي او دې حجره کې موږ سره ناست او یاسر یوسف زی چې کوم دی د ډېر ښه غټ پټ سړی دی هلک دی بلکې که نه او کمال یې دا دی چې لکه بي ټي ان یې دومره مقام ته ورساوه او نورو پاڼو والا دی په دې بعضو خبرې نه خفه کړي خو ما کې مصیبت دی زه ډېرې صفا خبرې کوم صحیح دی که نه نو یاسر ډېره غټه ستړې کوي او کېدای شي ځان له هم پکې څه پیسې ګټي ځکه کېدای شي ته تصویر مسویر فیس اخلي دغې پته هم نه لګي خو دا یوه خبره ده چې لکه هر ځای کې مخکې یو دغه جهه اګین وه هارپر دا یو ډېره د راجا هارپر ډېر ښه فیلډر و دغه د ویسټ انډیز نو چېرته چې اوس پروګرام وي نو هلته یاسر نو خوشحاله یم چې یاسر زموږ د برول نوم دا ډېر لرو لرزګونو ته ورسوه ما ته خو پته لګي د بي ټي ان د فیډبیک هم ما ته پته لګي نو یاسر دې راته الله ژوندی لري د اپنا برول به هم ستاینه کوم فیصل جلال به هم ستاینه کوم هغه خو په دې وخت کې نشته دی خو ابرار بایي دی او د ابرار تارنډ هغه هم ډېره ستاینه کوم تکړه هلک دی ډېر زیات کار کوي خوشحاله یم د دې خپلې علاقې چې دا کوم ینګ دا زلمي دي نو دې خلکو ته زه ډېر خوشحاله یم ورې یاسر زه د خپله خبره مکمل کړم که نه بس اوس یې ته ووایې خبره دې ختمه څه دی تشدد نظم ډېر دغه به مو وایي خو زمونږ د سټوډنټانو هم ډېر زیات فرمایشونه کوي خو د دې یتیم نظم نه مخکې به په جرګو نه راځي نه دي راځي بالکل نظم تاسو د مینوال ته ډالۍ کوي دا بالکل دا خو د اسراتل صاحب الله دې راته ژوندی لري ډاکټر اسراتل یو غزل و چې دا چې په جرګو دې راولم جانانه نو اسراتل نه ما داسې تپوس هم نه کړی او زما ورور دی یار مې دی او د بعضو خبرو ته اجازت هم نه غواړم نو په دغه تاثر کې ما یو غزل لیکلی دی وتل صاحب ته د ډالۍ چې په جرګو نه راځي نه دی راځي چې په جرګو نه راځي نه دی راځي یار به تر څو نه راځي نه دی راځي چې په ګولو نه راځي نه دی راځي چې په ګولو نه راځي نه دی راځي په نیمو شپو نه راځي نه دی راځي ما دم خان ورته رباب سور کړی ما دم خان ورته رباب سور کړی اوس چې درخو نه راځي نه دی راځي او مونږ ورغلي و مونږ حق ادا کو ورغلی و مونږ حق ادا کو اوس چې هغو نه راځي نه دی راځي مونږ ورغلی و مونږ حق ادا کو اوس چې هغو نه راځي نه دی راځي او بس دی اوس نور منت یې نه کوم اوس نور منت یې نه کوم او چې په پښتو نه راځي نه دی راځي نظم ویم چې یتیمه ډېره موده کېږي په نظر کې مې دغه شعر د نظم د ټولو مینوال ته ډالۍ او په خصوصي طور د ابرار شاګردانو ته چې یتیمه ډېره موده کېږي په نظر کې مې یتیمه ډېره موده کېږي په نظر کې مې بل هم دی وشي بچیه درته ګورم زه ستا د شلېدلو جامو ذکر مې کتاب کې لوستو بل هم دی وشوې شلېدلې جامې هم وینمه چې ستا په سر باندې حالاتو بلي کړي لمبې نظر مې سیزي خو زه دغه لمبې هم وینمه زه ستا د خپو لاندې چپلو ته حیران یم چې بل هم دی وشوې زړې شوې خو بدلې نه شوې ته په بوجۍ کې د ډیران نه پلاستیک ټولوې زه حق حیران یم په ما ولې لمبې بلې نه شوې ته په
په بوجۍ کې د ډیران نه پلاستیک ټولوي زه حق حیران یم په ما ولې لمبې بلې نه شوې او تا دې د مور د دوايي دپاره ځان لوګې که او تا دې د خور د یو بنګړي دپاره ځان لوګې که او تعلیم دې ونه کړو جانانه بې هنره لوی شوې او مړه لوی څه شوې خو بس لوی شوې د زړه سره لوی شوې تعلیم دې ونه کړو جانانه بې هنره لوی شوې او مړه لوی څه شوې خو بس لوی شوې د زړه سره لوی شوې او په شته کوټه کې په پردۍ کوټه کې ژوند تېروي په خپل وطن کې دې ځای نشته مهاجره لوی شوې او تا د یارانو د بنډار نه هډو خوند وانغیست تا د یارانو د بنډار نه هډو خوند وانغیست د ماشوموالي د نازونو ناخبره لوی شوې او د وخت د ژرندې لاندې دل شوې او ریزه ریزه شوې د وخت د ژرندې لاندې دل شوې او ریزه ریزه شوې او د وخت د جبر لاندې څه په یره یره لوی شوې د ستا د دومره خاموشۍ تپوس ته چا نه وکم ستا د دې لویې بدبختۍ تپوس ته چا نه وکم ستا د دې ډېرې غریبۍ تپوس ته چا نه وکم ستا د دې تپوس دې وکړي او نه دا نظام دومره ژوندی دی چې افسوس دې وکړي مننه د وخت حاکم څه عمر نه دی چې تپوس دې وکړي او نه دا نظام دومره ژوندی دی چې افسوس دې وکړي او د کلي خلک د جومات نه تا په دې وباسي د کلي خلک د جومات نه تا په دې وباسي چې ته خیرن یې ستا جامې بلها په خټو څښاوي هسې نه پاک جومات ګنده کې بل فساد جوړ کې ته به نه وایې ځان له څنګه بل جومات جوړ کې هسې نه پاک جومات ګنده کې بل فساد جوړ کې ته به نه وایې ځان له څنګه بل جومات جوړ کې ما اورېدلي جوماتونه د الله کورونه خو خدای ستا په دې کورونو کې اختیار د چا دی دا ظلم څوک کوي دا دومره ظلم کار د چا دی او د کلي خلک د جومات نه ګوله تاو باسي او قسم په خدای دی دغه ظلم رانه ساو باسي ته په پردو جامو کې ګران اخترونه کوي ته په پردو جامو کې ګران اخترونه کوي ته په زړو جامو کې ګران اخترونه کوي هغه جامې چې په خیرات کې درته خلک راوړي هغه جامې چې په زکات کې درته خلک راوړي هغه جامې چې د بل چا د اغوستلو نه وي هغه جامې چې د بل چا د قبلولو نه وي ته په هغو جامو کې ګرانه اخترونه کوي ته په زړو جامو کې ګرانه اخترونه کوي ته په هغو جامو کې ځان جوړ کې میلې ته لاړ شي ته په زړو جامو کې ځان جوړ کې میلې ته لاړ شي ته په پردو جامو کې ځان جوړ کې میلې ته لاړ شي هلته یو تور شانتي هلک درته څه داسې وایي د کونډې زویه ته خبر یې چې دا تا اغوستي دغه جامې اول زما وې مور مې تاله درکړې د ده همزولي په خندا چې درته داسې وایي د کونډې زویه په پردو جامو دې تن پټ کړې ته ورته غلی شان مسکې شي ورته داسې وایي د خدای تقسیم دی چاله څه او چاله څه ورکوي ماله یې تن راکړی تاله یې جامې درکړي ته ورته غلی شان مسکې شي ورته داسې وایي د خدای تقسیم دی چاله څه او چاله څه ورکوي ماله یې تن راکړی تاله یې جامې درکړي ته هر سحر د سړک غاړې ته ولاړ ګوري ته هر سحر د سړک غاړې ته ولاړ ګوري چې ماشومان اسکول ته ځي تا ورته غرې ونیسي ته بیا خیرنه لمن پورته کړي او مخ له یوسې ما اورېدلي دي چې مخ د خدای د نوره جوړ وي ته ما اورېدلی دي چې مخ د خدای د نوره جوړ وي ته په خیرنه لمن هغه اوښکې پاکې کې چې کمې په نور باندې روانې وي او چغې وهي تا غرې ونیولي سلګۍ ونیسي په مخه لاړ شي د کلي غټ ډیران ته ځان رسوي بیړه کوي هلته چې ورسي بوجۍ خوره کې کښېنې ورته او په چغو سر شي په ژړا شي دا پوښتنې کوي ته په وړه خوله د الله نه دا غوښتنې کوي ربا د پلار قاتلان نه یادوم وي دي خیر دی ربا د پلار قاتلان نه یادوم وي دي خیر دی هغوی له تا نجات ورکړی زه هم بخمه د زورورو سره نه کېږي څه نه وایمه د ستمګرو سره نه کېږي څه نه وایمه د ستمګرو سره نه کېږي څه نه وایمه او خدایه د زغرو سره نه کېږي څه نه وایمه توده دې نه وي که توده مې په نصیب کې نه وي توده دې نه وي که توده مې په نصیب کې نه وي خدایه سړه ډوډۍ خوراکه زه د ولږې مرمه ما اورېدلي دي د رزق واده تا کړې ده او که نه چا هسې دا په ما پورې خندا کړې ده زه دا منمه چې محنت دې ورله شرط ایښو دی زه دا منمه چې محنت دې ورله شرط ایښو دی خو خدایه زه څومره محنت کوم ته مې وینې زما همزولي شهزادګان دي هډو غم نه لري زه در په در یم نهر یم نهر ګرځمه هغوی په سره غرمه کې ښه خواږه خوبونه کوي زه په ډوډۍ پسې روان یم بهر ګرځمه هغوی د ژوند د ضروریاتو ناخبره ګرځي د پلار د سوري لاندې ګرځي بې خطره ګرځي زه چې ماښام پلاستیک خرڅ کړم نو دومره وشي
زه چې ماښام فلاسټک خرڅ کړم نو دومره وشي مور مې ناجوړه د هغې له پې ګولۍ واخلم زړه خو مې غواړي چې مې خور له پې والۍ واخلم ژړا له راغلم مېرمن د غریبۍ واخلم څه به خوندونه زه د دې ستړې ځوانۍ واخلم بیا مې د خېټې غم را واخلي کاسګۍ واخلم زه مې جازه مې د خورکۍ او مورکۍ واخلم په دروازه کې چې وزم نو سلګۍ واخلم خدایه د کم ظالم د لاس نه مې مرۍ واخلم په دروازه کې چې وزم نو سلګۍ واخلم خدایا د کم ظالم د لاس نه مې مرۍ واخلم په چم مالت کې وظیفه ټولوم چغې وهم د غم مالت کې وظیفه ټولوم چغې وهم یو څوک یې راکړي خو یو څوک راته خبرې وکړي هغه خبرې چې تر اوسه یې زاورمه خو نه مې منلي نه یې بل چاته کولی شمه هغه د برکلي ښایسته جینۍ دې نه لویږي د هغه برکلي ښایسته جینۍ دې نه لویږي دغه دې مړه شي دا سپېره جینۍ دې نه لویږي ما اورېدلي دي د دغه جینۍ پلار مړ دی او په سر یې سوری د چنار نشته چنار مړ دی وړوکی رور یې اوس د دغې د ساتلو نه دی او د مور صحت یې اوس د لوښو د وینځلو نه دی هسې نه دغه جینۍ وږي شي او دلته راشي دلته ډوډۍ نشته دی هسې نه خوراک د چا شي په سپین بدن یې څوک خاپونه د خانۍ پرېږدي هسې نه څوک ورباندې نښې د ځوانۍ پرېږدي سپین بدن یې څوک خاپونه د خانۍ پرېږدي او هسې نه څوک ورباندې نښې د ځوانۍ پرېږدي او دلته بلها زناور اوسي د انسان جامه کې دلته اشنا زناور اوسي د انسان جامه کې او دانشه وخت او خلک تیز دی بلها مخکې لاړل دانشه وخت او خلک تیز دی بلها مخکې لاړل زه لا تر اوسه د یتیم په دغه سوال ژاړمه چې په وړه خدای د لوی الله نه داسې کاوه خالقه خدایا دا د کم جرم سزا را کوي خالقه خدایا دا د کم جرم سزا را کوي مننه که تور پیکې د سړي خوښ شي نو دی او د تشدد دا کې سب چاره جم کم نه دا تشدد به خیر سره تور پیکې دغه وړاندې نبیل بار بار میسجونه کوي او سلامونه خو هغه په کمنټس کې هم را لېږلي دي خو بهرحال کمنټس ریډ کول ډېر ګران دي سلامونه ستا ټول محفل ته راورسېدو نو غونډ محفل ته د نبیل د طرف نه سلامونه دي هغه ویلي ګوري خانجي ته سپیشل سلام وایي او د شعرونو فرمایش یې کړی چې دا دوه کم نوي شعرونه خانجي لیکلي دي نو دغه دې راته ووایي په لور دې سبق وایه لور دې سکول ته بوځه په لور دې سبق وایه یو دغه شعر او یو ملنګه په کچکول کې د روپۍ دی یو که بل څه نو دا غزل نبیل ته او تاسو ټول مینوال ته ډالۍ بس داسې کار دی نبیل ته خو وعلیکم السلام او نبیل دې راته الله ژوندی لري خزل مې دی تکړه زل مې دی شعر هم لیکي ښه خبره ده نو نبیل ته دغه شعرونه ډالۍ چې کوم شعر فرمایش کړی ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او که ټیک ده چې ښه د هغې نه مخکې نو د حورو او غلمانو د مالت ته بلا لارې دي او په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلا لارې دي د حورو او غلمانو د مالت ته بلها لارې دي او په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلا لارې دي او دا لور د سکول ته بوځه ښه په لور د سبق ووایه دا لور د سکول ته بوځه ښه په لور د سبق ووایه او په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته بلها لارې دي ملنګه په کچکول کې دی روپۍ دي او که بل څه ملنګه په کچکول کې دی روپۍ دي او که راوړه په دې لاسو دي څه سپینې سپینې ښکاري او ته راوړه په دې لاسو دي پولۍ دي او که بل څه صاحبه ته لږ غوږ شه څه ډېر ښکلی اواز راغی صاحبه ته لږ غوږ شه څه ډېر ښکلی اواز راغی ته پام وکړه کړنګېږي چې پیالۍ دي او که بل څه مننه صاحبه ته لږ غوږ شه څه ډېر ښکلی اواز راغی ته پام وکړه کړنګېږي چې پیالۍ دي او که بل څه او د بعضو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل د بعضو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل چې دا یې نښانې د بندګۍ دي او که بل څه دانشه لر او بر در نظارېږي قربانېږي دانشه لر او بر در نظارېږي قربانېږي او چې دا د کرامات د بندګۍ شاعرۍ دي او که بل څه که تور پیکې د سړي خوښ شي نو دا بده ده بالکل د تا د ډالۍ یاسر ته د ډالۍ یاسر یوسفزۍ ته د ډالۍ چې د بیټین چې کم مشر دی چې ټیک مې وې که نه او رشته که خو مې هم یې که نه اوس داسې ده چې دا یو بل نشو ستایلی په دې سکرین باندې که نه یو خپل رشته دار دی که نه ته مې ورور ډېرې قیسې دي که نه او خامخا نو دا ده چې دا غټ پټ سړی چې دا زما تره دی خوشحاله یم ورته ده سایې لاندې موږ ناست سلام ویم زموږ یو ملګری دی امیر اقبال د پېښور او ستاسو پیالۍ راغلې سړی نمبر به یې درکړم ډېره مننه امیر اقبال وروره سلامونه امیر اقبال او بیا ستاسو نمبر به ورکړم درکړم تاسو د دانش صاحب بیا به سره ګپ ولګوئ امیر بھائی
خبر زما نه چا تاسو کوم نمبر ورکو ویل هغه نمبر راکړه چې کولاوي نو هغه نمبر ورکړه چې کم کولاوي ابرار بھائی تا کم دغه دانش صاحب ته وایو روغاني بابا کلام ورته وایو ګوتې دې نه رپېږي د ابرار صاحب سجاد کوم چې زموږ د ډیګري کالج سټوډنټ دی نو سلامونه رالیږل دي خانجي ته او هغه سپیشل خاص فین دی د خانجي او هغه دا وخت په کور کې ناست دی او دغه د کور چې څومره ملګري ورسره ناست دي ټول رشته دار یې ناست دي هغوی مونږ ګوري نو سپیشل سلامونه خانجي ته رالیږل دي زما طرف وعلیکم سلام او خانجي ته سلامونه ورسېدل وعلیکم سلام زما طرف هم وعلیکم سلام سجاد الله دې ژوندی لره غزل مې شروع کړی خبرې به پسې ډېرې نه کوو که نه ځکه چې د خلک خبرې نه م خوښوي او مړه بس خبرو دپاره ځان خپل خپل خلک د روغاني بابا کلام دی بالکل نو درته یې وایم چې دا کلام دا بس بار بار وایم چې دا کلام د عبدالرحیم روغاني بابا دی او زما خیال دی چې دا غزل ما که په ژوند کې اولی غزل په یاد کړی دی نو هغه هم دا غزل دی چې په سپین جبین خالونه ږدي ګوتې دې نه رپېږي په سپین جبین خالونه ږدي ګوتې دې نه رپېږي او زما په زړه داغونه ږدي ګوتې دې نه رپېږي او زه چې وینم زلزله را باندې راشي ساقي زه چې وینم زلزله را باندې راشي ساقي او ته ورته ډک جامونه ږدي ګوتې دې نه رپېږي او که زرګره تا کې جوړې مینه په ټوپونو نه ده زرګره تا کې جوړې مینه په ټوپونو نه ده او د چا په هار لالونه ږدي ګوتې دې نه رپېږي او زه چې وینم زلزله را باندې راشي ساقي زه چې وینم زلزله را باندې راشي ساقي او ته ورته ډک جامونه ږدي ګوتې دې نه رپېږي او روحاني بابا په اخر کې وایي چې وخته انجام خو یې په سر د خاورو څلی غواړي او وخته انجام خو یې په سر د خاورو څلی غواړي ته یې په سر تاجونه ږدي ګوتې دې نه رپېږي مننه او که تور پیکې د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه که تور پیکې د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه یا سور بنګړې د سړي خوښ شي سور بنګړې مې او که تور پیکې د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه یا سور بنګړې د سړي خوښ شي نو دا بده بس پکې چا لیکلی نو هغې کې شین بنګړی لیکلی نو ګوره زه سور بنګړی یادوم ټیک دی که تور پیکې د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه یا سور بنګړې د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه قسم په خدای د سړي خوښه په خپل وس کې نه وي قسم په خدای د سړي خوښه په خپل وس کې نه وي قسم په خدای د سړي خوښ شي نو دا بده ده نه نو په دې براله دومره لوی عذاب راکوي نه نو په دې براله دومره لوی عذاب راکوي او جي که څه شی د سړي خوښ شي نو دا بده ده نه نو په دې براله دومره لوی عذاب راکوي او جي که څه شی د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه شعر دی پکې چې مولا د زړه نه تپوس وکړه دې تصویر ته ګوره مولا د زړه نه تپوس وکړه دې تصویر ته ګوره او که چېرته دې د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه مړه دا زړه دې لږ فراخه که کینه ښه نه وي مړه دا زړه دې لږ فراخه که کینه ښه نه وي او که هر سړی د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه مړه دا زړه دې لږ فراخه که کینه ښه نه وي او که هر سړی د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه دغه ښکلا دغه نشه دا موسیقي دانشه دغه ښکلا دغه نشه دا موسیقي دانشه او که لږ پوټې د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه مننه و چې سپا میله شروع کو دشمنی ځان له پیدا کو سپا میله شروع کو دشمنی ځان له پیدا کو د ښکلو په محفل کې کمزوري ځان له پیدا کو سپا میله شروع کو سپا میله شروع کو دشمنی ځان یا سر دا جمیل روغانی هم ګوري پروګرام ها جمیل روغانی ته سلامونه چې سپا میله شروع کو دشمنی ځان له پیدا کو دقه دې دقه جمیل ته ډالۍ چې سپا میله شروع کو دشمنی ځان له پیدا کو د ښکلې په محفل کې کمزوري ځان له پیدا کو ته دوه لاسلیک وکې په بنګلو کې دې رڼا شي ته دوه لاسلیک وکې په بنګلو کې دې رڼا شي او موږ ټوله ورځ تباه شو نو روزي ځان له پیدا دوه لاسلیک وکې په بنګلو کې دې رڼا شي او موږ ټوله ورځ تباه شو نو روزي ځان له پیدا کو بس دی که نه ابرار نه دی راغلی تشدد پاتې ده تشدد خو دا چې تنوی مې درته ځکه چې اوس راغلی یم چې یم راباندې یم اوس قهوه بیا خو به څه وایم انجینیر سلامونه وایي نو وعلیکم سلام مننه
او چې دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي پېښور په وینو سور شو او تازه وینه بهیږي ګرانه اوس کابل ته مزه بس راځه وینه بهیږي دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي پېښور په وینو سور شو او تازه وینه بهیږي ګرانه اوس کابل ته مزه بس راځه وینه بهیږي یو پښتون وزیرستان کې بل پښتون بلوچستان کې دواړه مړه شو په ارمان کې د وختونو په زندان کې یو پښتون وزیرستان کې بل پښتون بلوچستان کې دواړه مړه شو په ارمان کې د وختونو په زندان کې په دیګړ پښتونخوا کې په کابل او په پکتیا کې د ورځې په رڼا کې ښه ښکاره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي په ګناه مو خبر نه یو چې په څه باندې مو وجني چې په بدو کې یې مړه کړو که په ښه باندې مو وجني په جرګو کې مو راټول کړي په جرګه باندې مو وجني څه ناڅه به راله ګوري څه ناڅه باندې مو وجني اسلام باندې مینی و عقیده باندې مو وجني د هندو نه یې جدا کړو نظریه باندې مو وجني خپل برجونه یې ګزار کړه بهانه باندې مو وجني یو میلمه کاله ته راغې په میلمه باندې مو وجني یو میلمه کاله ته راغې په میلمه باندې مو وجني په چا ګرمه وینه ډنډ شوه په چا مړه وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي دغه وینه به ودرېږي دغه وینه به وچېږي دغه وینه به جوشېږي دغه وینه به خوټکېږي دغه وینه به لنګېږي د ساینس اصول پرېږده د پښتو خبرې واوره د ساینس اصول پرېږده د جذبو خبرې واوره دغه وینه به لنګېږي بیا به بل خوشحال پیدا شي دی به بل مغل پدار کې بیا به بل شیرشاه پیدا شي دا به خپل دشمن مردار کې بیا به بل نجیب پیدا شي دا به څنګه څوک سنسار کې بیا به بل نجیب پیدا شي دا به څنګه څوک سنگسار کې بیا به بل مانولا راشي وخت به بل غازی تیار کې دغه وینه دی بهیږي دغه وینه دی بهیږي پښتنو ابس بنزي لیونو ابس بنزي د دې وینې د سرخۍ نه د دې وینې د مستۍ نه د دې وینې د شوخۍ نه بل کاروان د پیدا کیږي بل حیران د پیدا کیږي بل کاروان د پیدا کیږي بل حیران د پیدا کیږي د کوکنار ماتم به نه کوي د چینار ماتم به نه کوي د اوښ کو سترګو د خمار ماتم به نه کوي د کوکنار بدل به اخلي د چینار بدل به اخلي د دې اوښ کو سترګو د خمار بدل به اخلي د دې سری ویني د جوش نه د تودي ویني د جوش نه د پلارو کې چې توی شو هم د دې ویني د جوش نه شاعري به پیدا کیږي بل غني به پیدا کیږي شاعري به پیدا کیږي بل غني به پیدا کیږي پخوانې غني به نوي لیونې غني به نوي د حلوا دشمن به نوي د مولا دشمن به نوي د حلوا قصه به نه کوي د مولا قصه به نه کوي د حلوا قصه به نه کوي د مولا قصه به نه کوي دا به نورې نغمې وایي بیا به سپورې نغمې وایي په نغمو کې به یې شور وي په نغمو کې به یې ور وي په نغمو کې به یې زور وي خو نغمې به د دهشت وي او نغمې به د وحشت وي د دې وینو د غیرت نه د غیرت چغه راخیږي او د دې غیرتي غږ سه د اجمل رباب ټنګېږي باباګان دې را لړزېږي عالمان به راپاسېږي د خپل قام سه به ودرېږي د جندلو مراخانه د روخان څلې جوړېږي د پښتون فکر لمبه شو سرې لمبې ترې نه بلیږي شاعران به لیوځی کېږي لیکوالان به راټولېږي د ساحل پتري کچکول د اباسین غاړې تلویږي پښتنو خیرات به غواړي د پښتو خیرات به غواړي دا زما د علم تنده د اظهار د پوهې پنګه راشه ټول پښتانه رنګه د شاکر د مینې رنګه بیرته راشه اتلجانه هیڅ دې جوړ نه کړل له جنګه بیرته راشه اتلجانه هیڅ دې جوړ نه کړل له جنګه وز یاره در نظار شم ولې پرېوتې د شلنګه د صادق روښانه فکر د علم د غر نه دنګه و شاهکاره در نظار شم یا د ګران د در ملنګه و ممتاز هزار د بنګه یا د خپل ځانه تنګه یا د سوات منصور ملنګه روغانی غنم رنګه و تراب و ګل رنګه تا ته ویم غنی غورځنګه دا زما نارې ته اوري دا زما نغمې ته اوري دا زما د مینې غږ دی دا د هغه وینې غږ دی دا په لارو کې چې توی شو په مردارو کې چې توی شوه د دې وینو د سیلاب نه انقلاب ته لار جوړیږي پښتنو د انقلاب نه انقلاب ته لار جوړیږي د دې دومره لوی عذاب نه انقلاب ته لار جوړیږي د الله د لوی کتاب نه انقلاب لار جوړیږي د وختونو احتساب له د ظلمونو د حساب له د پښتون بچین حساب له د قانون او د کتاب له به دا وخت په بیرته لنګ شي بل انسان به پیدا شي قهرمان به پیدا شي پهلوان به پیدا شي بل افغان به پیدا شي باچا خان به پیدا شي بل افغان به پیدا شي باچا خان به پیدا شي خو
په لاس کې به نیزه وي تشدد به فلسفه وي دا سړی به ډېر بدل وي دا سړی به عجیبه وي پښتنو بدل به اخلي د پښتو بدل به اخلي د سواد د خویندو میاندو د سلګو بدل به اخلي باجوړ کې شهیدان شو د سړو بدل به اخلي د میدان د یتیمانو ګلالو بدل به اخلي په کابل باندې چې وشوې د حملو بدل به اخلي د حبسا جومات د پیغلو جنکو بدل به اخلي د سکولونو کالجونو مدرسو بدل به اخلي د کمڅو تپوس به کېږي د کمڅو بدل به اخلي د بانډو تپوس به کېږي د شپونکو بدل به اخلي د وزیرو د محسودو د شملو بدل به اخلي فکر مه کوئ یارانو دی روجو بدل به اخلي فکر مه کوئ یارانو دی روجو بدل به اخلي د قانون ګریوان به نیسي د قارون ګریوان به نیسي که پښتون داسې یو نه شو د پښتون ګریوان به نیسي بس یو څو ورځې دانشه انتظار دی دا به وکړو بس یو څو ورځې دانشه انتظار دی دا به وکړو نو ډېره مننه ډېرو زیاتو خوږو ملګرو تاسو وخت راکړو بلا ډېر خلکو واورېدو بلا ډېر خلکو کمنټس کړي دي د کم کمنټس که موږ جواب نه ورکړی شوی د هغې به بخښنه غواړو ځکه چې ټولو ته په شریکه باندې وعلیکم السلام او ټولو ته په شریکه باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سلام هم وعلیکم هم سلام هم تاسو کم نیک خواهشات کړي د هغې په بدل کې زما د سایډه 2 چنده 3 چنده بلکې 100 چنده نیک خواهشات الله دې راته تاسو لري الله دې درته ما هم لري تاسو راته خدای پاک ژوندي لري ما دې درته الله پاک مست لري په دې به اجازه لرم چې که مو خوښه وي نو زه به درنه لاړ شم که مو خوښه وي نو زه به درنه لاړ شم شپه پخه شوه هسې نو در باندې دروند شم ډېره مننه ډېره مننه سلامونه او دعاګانې الله په امان